طالبانو القرآن هو مشتمل على كل شيء، قرآن په ټولو شیانو مشتمل ده، لكن لا تفصیلا بل اجمالا. قرآن اجمالا په ټولو شیان په قرآن کې سره، تفصیلا نه دي، اجمالا دي. طالبانو دلته روح المانی لیکي هر شی په قرآن کې سره، حتی هغه یو صحابي چې ویلي و تابعي طالبانو چې ما نه د اوښې هغه عقال ورک سو، هغه هم زه په قرآن کې لو ضاع لي عقال ابن عباس رضی الله عنه ده، حتی قال لو ضاع لي عقال بعير لوجدت في كتاب الله. زه نه پوهېږم طالبانو چې ملایانو باندې څه سوي دي په دې بعضې ملایانو چې دوی وي په قرآن کې د عصري علوم نسته ده، مازغې خراب دي، په خبر نه پوهېږي، که د روح المانی په دغه خبر نه پوهېږي طالبانو. دلته ګوره ثم ورث عنهم معظم ذلك سادات الصحابة رضي الله عنهم مثل خلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود وابن عباس رضي، حتى قال لو ضاع لي عقال بعير لوجدت في كتاب الله. كمان دوكي هغه ورکسیم زی په قرآن کې پیدا کولی سه. ښه نو دا چې په قرآن کې ستره ولي بې کیمیا او فیزیک او بیولوژي قرآن کې نسته، دا کتلې نه ده لالا، هسې ټول وخت د لفظي تحقیق. دا اوس روح المانی طالبانو زه د ټول هغه موافق نه یم، ټول لفظي تحقیقات کوي طالبانو. څو ځایه طالبانو دویم دي کې نوې تیاره جوړه سوې ده لندن کې، د دی هغه وخت ژوندی د روح المانی نوې لندن کې تیاره جوړه سوې، هغه امتحاني دورې دي، دی داسې خوشحاله ده چې راغورځېدلې ده. او دا چېرته کېدی شي؟ ټول دروغ دي چې اوس ژوندی وي او زه یې پیلوټ وای طالبانو او دی مې ځان سره مخکې سیټ کې کېنولی دوبۍ ته مې چکر ورکړی چې منې یې کې نه منې. دوه ځایه طالبانو روح المانی دا کار لري، دوه ځایه لندن کې راغورځېدلې تیاره داسې خوشحاله ده، ته به کوی چې نو وه سړی خو کېدلی شي، امکان لري، که نه ولې داسې کوي؟ هغه د اوس تکه نسته ده طالبان چې دا یو ژوندی وی یو ورځ دې کې کېنولی چې راځه دوبۍ ته دې بوځم، څنګه ده؟ ستکه نسته ده. بیا چې 300-400 کاله وځي بیا یې دوی طبیعت برابر شي چې والله دا خو وسو، دا اوس څنګه طالبانو. یو کتاب اشرف علي تهانوي صاحب جوړ کړی، الانتباهات المفیده فی حل اشتباهات الجدیده، تاسې کېدی شي چا لیدلی وي. دا د امارت په نصاب کې هم دا کتاب شته طالبانو، لا داخل نه و، ما په زړه کې یو ارمان و چې الله دا کتاب مونږ هم په مدرسه کې نصاب کې انشاءالله راتلونکي کال کې دا سته. دا منطق دی طالبانو، خو د نوي عصر منطق دی، دغسې پیدا کوي طالبانو. ویې ګورئ وړکی کتاب الانتباهات المفیده فی حل اشتباهات الجدیده، لعدم فهم د شي نه عدم د شي نه راځي طالبانو. قاعده ده پکې، په یو شي چې نه پوهېږې داسې مه وایه چې نسته. مونږ تاسو طالبانو په یو شي کې پوهېږو نه، ته بیا وایي چې دا نسته، دا نسي کېدلی، بیا هغه چې راوځي میدان ته بیا وایي ولاتې. دلته روح المانی بل دا به قرآن مشتمل په هر شي باندې، خو تفصیلا نه طالبانو، اجمالا قرآن نه بهتره باسي.